دغه پرې دا شاروخ خان دوانه د بلاکونه لري کو یاره شابه دا زمونږ شاروخ خان دی خته دی خو ګوره ماته ګډ منم ځکه بلاکونه سیټ ته کومړه چې ځان راځي کولاو کوم کنه سلامونه ټولو یارانو دوستان ته سار ټیم زه د کور وروتم د روجې لومبنۍ روجه و زه پکې ډېر یخنیم پکې ډېر زیات مزه ځکه د روجې خو مزه دی پیری راځي نو بس زه د شاته ډاکټر راتاو شو مدل کې مې د بل پارتنر ته چې وکتل نو هغه د وخت نن موټر سایکل ودرو ماته ول زر خېجه چیزو روجم دا ویل خدای به خیر کی کار به کو مې سیده بس زه سره ډایرک موټر سایکل ته وختم او روان شوم تر دې چې مونږه شیرګل بازار ته راورسېدو خودل د مونږ ته رایا چل چې مونږ بنن د ځان سره یو ګلینډر هومړو بس ته می ویل یاره مال ګلینډر در سره یاد ساته چې ګلینډر راولو د ویل صحیح ده بس دلته کې مونږه چې کله بریک واغستو نو سیده د ګلینډرو سلمان به خواله رالو نومان به خواله داغه نه مونږه ګلینډر ته ویل چې یاره ګلینډر راکه هغه ګلینډر راکو بس په منځ کې قوستو او روان شولو دا کار طرف ته ځکه چې مونږه به وځو کار ځای ته د بل مرګري مې د ګلینډر کار هم کوه هغه کار به ان شاء الله فاینل کیږي بس هغه د خپل کار ځای ته لاله او زه د خپل کار ځای ته راورسېدم کوم دغه کمرم کوم بیا بس د بار د حال تر وزما نو تاسو د دې څنګه ټیلونه میلونه سیټ تا کوي صحیح ده څنګه د ماشين باندې دغه کمره چې وکم بیا د تاسو د ټیلونه میلونه چې څومره دي دا سیټ تا کې او بیا به ان شاء الله تاسو د 2-3 غنټې تیریږي ان شاء الله دا کمره به ما ختمه کړي زر زر دا کپڑے دے بدلے کا نہ کو باشا کپڑے دے زر زر بدلے کی کسان مو کیسا کیگا مو دیاړي حلالوي ته سره چې ما خپل کار دې کزه دیاړي حلالو مو کنه سمځې دې ورته والله میرا خدا دې خیر کی کارونه وکاو زما په باندې دا پرې دا شاروخ خان دوانه د بلاکونه لري کو یاره شابه دا زمونږ شاروخ خان دی خته دی خو ګوره ماته ګډ منم ځکه بلاکونه سیټ ته کومړه چې ځان راځي کولاو کوم کنه چې دلته زکار شروع کوم تاسو خلان د زی کولاو داسې سره خیال دی زم د سره لګیا کیږم شابه چې کله مې دلته کې صفایانه مپایانه ختم کړې د ماشين کنیکشن مې واس نو په دې کټ کې متخخ کولې ډډه ول او ماشين مې هغه سیټ ته ودراولې وو ځکه چې بجلی نه ونه په دې وجه ما ویل راشه د دې نورو منسترانو حالات چې کچ سدي نو زه دا غزه نه را پاسې د موډایرک د بیسمنت طرف ته روان شوم چې لاندې په بیسمنت کې ډیره زیاته تاریخ خو په یو کمره کې رڼا و ځکه چې دلته کې د سیلینګ والا هم لګیا دي او د ټیلونو والا استادان دغه سیلینګ والا ګوري چې ځان ته لیټ لګول لګیا دي چې بجلی کلر له ماته پاس نه आवाज وشو ویل راشه بجلی را له بزر له موډایرک مې ماشين سٹارټ کو چې زه ډېر خوشاله وم پروژه کې مال کارونه ډېر زیات خوان راکې زه ته ډېر زیات خوشاله کم تر دې چې مازیګر 4 بجې شو ما د خیر سره چټي وکړه ماشين مې سیټ تکو کیمرې مې را پاکې کړې چې د وبمو بو خاټه ماټه مې ته غونډې وېستلې او را روان شوم په دې بل پارتنر پسې زمونږ چینل کته زونه سبسکرایب کړئ لازمي سبسکرایب کړئ دا ویډیو ملګرو سره لازمي شیر کړئ په خپل مرګري پسې روان شو هغه ته په روډ باندې انتظار کو بس ډایرک مې موټر سایکل هغه ته پرې خوځدو او په موټر سایکل وسره زه شاته کېناستم ما وته ول زپه وړاندې او زپه بره او زما خیبره هغه قصه مې وته وکړه بس دلته کې ته وی دی چې مونږ د شګو ناقې ته راوځو کم چې د چیک کسټم چیک پوسټ دا غینم را کراس کړلو او شیرګل بازار ته واپس راقابو شو زه په دې ټیم کې ډیر زیات خوشاله ځکه چې زمونږ مسلمانانو لپاره مازیګر ډیر زیات اهمیت لري هغه د روزي ځکه چې ډیر زیات خوشحالي وته د روجامات ټیم دلته موږ په غلطه طریقې سره خو روډ کراس کو خو تر دې چې موږ ول حسنه چې ټریفیک والا راشي نو بس په دې شارټ کټ لار باندې بوس موږ خپل شیرګل بازار نه د رش نزان بچکو په دې محلو کې بوجود دا شارټ کټ لار ده تر دې چې موږ خپل کلی تر ورسو دلته خپل ولاس ختم کوم لازمي سبسکرایب کوئ والله خوشاله